د زړه دوره د څه د وجې کیږي او دې نه به انسان څنګه ځان بچ کوي. د زړه دوره زیاتر کله هم چې په رګونو کې غوړوالی زیات شي د هغه د وجې کیږي. دویم کله هم چې های بلډ پریشر اینی ټایم چلیږي د هغه د وجې کیږي. دریم هغه انسان چې بار بار سیګریټ څکي او ډېر ټایم نه څکي د هغه د وجې کیږي. څلورم هغه انسان چې ډېر زیات ټینشن او ډپریشن شکار وي هغه د وجې هم کیږي. پنځم هغه انسان ته هم کیدی شي دا پرس باندې وي د چا چې په فیملی کې وي. شپږم هغه انسان ته هم کیدی شي کوم چې صحتمند خوراک نه کوي. اووم هغه انسان ته هم کیدی شي کوم چې په ماحول کې اکټیویټیز یعنی کارونه دي او په هغې کې هغه خپله حصه نه اخلي. د دې وجوهاتو د وجې هارټ اټیک کیږي. نو د دې وجوهاتو نه چې انسان ځان وساتي د هارټ اټیک نه هغه بچ کیدی شي. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکریه. الله حافظ.